مړه بس پټان زنده‌باد. دا جینۍ وایي که نه چې زه واده کوم وایي صرف د پټان سره به واده کوم. آیا تاسو د داسې جینۍ سره واده کول غواړئ؟ د دې د پټان په باره کې عجیبه خبرې کړي د پټانانو په باره کې، او دا وایي که نه د پټانانو چې کومه کمیونټي ده نو دا د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ ملګرو. نو ویډیو به راسره مکمل وګورئ، د نورو ملګرو سره به هم شیر کوئ. ښه غوندې ملګرو دې سیټ چې تاسو ته جینۍ ښکاري نو د دې نوم لینا دی او د دې چې ده نو 19 سال عمر دی او دا چې ده نو د برطانیې نه پاکستان ته راغلي وه. په پاکستان کې چې ده نو دا مردان ته راغلي وه. ملګرو دې جینۍ چې دوه کاله تېر کړي وو که نه، او 2 کاله پس چې ده نو دا واپس لاړه او دا چې ده نو د پښتنو په باره کې دا خبره وکړه چې د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ. پښتانه چې ده نو د بیسټ کمیونټي اف د ورلډ یو خوبصورت کمیونټي ده په دنیا کې. و داسې کمیونټي ما چېرته هم نه دلدل لکه چې کومه پښتانه دي، ځکه چې خلک چې ده نو پښتانه بدنامۍ دهشتګرد ورته وایي. و دې جینۍ ورته عجیبه خبره کړله. دا جینۍ وایي که نه وایي چې زه چېرته واده کوم وایي صرف د پښتنو سره به کومه، ځکه چې هغه د ښځې چې دي نو محفوظې ساتي، ښځې چې دي نو په کورونو کې ساتي، ښځې چې دي نو بهر ته نه لېږي او مزدوري هم پخپله کوي. که تاسو بهر ملکونو کې وګورئ که نه دا جینۍ پخپله وایي نو وایي هلته چې دی نو خاوند هم مزدوري کوي او ښځې هم مزدوري کوي. نو هلته چې کله واده وشي نو ښځې جاب ته هم ګوري چې ښځه څه کار کولی شي او که نه شي، هم ښځه کار کوي او هم چې دی نو خاوند یې کار کوي. ملګرو وایي چې پښتنو په کمیونټي کې چې ده نو هغه داسې خبره نشته دی، وایي سړی چې دی نو د ښځې ډېر زیات قدر کوي او هغه چې نو ښځه چې نو په پرده کې ساتي او په خپله چې نو هر سختې ته ور مخامخ او هر سخته کوي. ملګرو دا جینۍ وایي که نه وایي ما ډېر زیات کوشش کړی او ما چې د پاکستان نېشنلټي میلاو شي نو زه چې د پښتنو سره د یو کس سره به زه واده کوم. ملګرو وایي دا جینۍ وایي که نه وایي زه 29 ملکونو ته تللی یم خو هلته ما جینکۍ دومره محفوظ نه دي لیدل، ښځې مې دومره محفوظ نه دي لیدل لکه څنګه چې د پښتنو چې دي نو هغه په کمیونټي کې څومره محفوظ دي. دا جینۍ وایي که نه وایي چې زه کله په مردان کې وم زه به د کور نه بهر ته راووتم که نه نو د پښتانه چې دي نو دوی به سرونه کته کړو او ما ته به یې نه کتل که نه. وایي د پښتنو د کمیونټي مې دومره زیاته خوښه شوې ده وایي چې زه چېرته هم واده کوم که نه دا لینا وایي نو زه به صرف د پټانانو سره واده کوم او زه به صرف د پټان سره واده کوم. وایي که ما ته موقع میلاو شو که نه وایي زه د پښتنو د کمیونټۍ ته داخلېږم او زه پښتنو دغې مردان ته واپس راځم، ځکه چې زه کوشش کوم چې نېشنلټي ما ته میلاو شي د پاکستان نو زه چې دی نو د یو پټان سره واده کوم. ملګرو موږ ټول له فخر پکار دی که نه چې د برطانیې جینۍ چې دی نو د پښتنو کمیونټي په باره کې داسې وایي چې دا یو غیرتمند خلک دی، یو عزتمند خلک دی، ښځې له ډېر زیات عزت ورکوي، ښځې ته نه ګوري. که تاسو هم ته ورباندې وګورئ که نه پښتانه چې دی نو پردۍ ښځې ته چېرته هم نه ګوري او دا چې دی نو ملګرو دې ښځې پخپله ویلي دي.